که پرون د مومن مسلمانان او زمون اکابر او مشران هغه د دین سره ولاړو او د باطل جنازه د مومن د خاورې نه ایستلې وه 1896 کې د انګریز ناپاکه قدمونه د مومن په سرزمین نو برداشت کړي او هغه شکست یې ورکړه چې مسټر چرچل په دې جمله مجبوره شو چې 200 کاله تاریخ د بر صغیر کې موږ له داسې دندان شکن جواب چا نو را کړی کم جواب چې موږ له د مومندو او د باجوړ مسلمانانو راکړه تاسو د هغه خلکو اولاد وئ نو نن امریکې ته دا پیغام ورکوئ چې که پرون موږ د علمای دیوبند سره ولاړو د حاجي تورنزو سره ولاړو نو نن د هغه د بچو علمای دیوبند سره د مدارسو سره د طالبانو سره او د دین او د اسلام سره ولاړ یو دا پیغام ورکوئ که نه ورکوئ؟